د طالبانو د امر بالمعروف ادارې تګلارې او قانون ته په کتو چې تر ډیره عمومي دي، کارکوونکي ظاهرا په خپلو کارونو کې ډیر صلاحیت لري. په ورته وخت کې ځینې طالب چارواکي او حتی د دې ادارې کارکوونکي له خپلو اصولو سره په تضاد کې عمل کوي. د بیلګې په توګه د دوی د قانون له مخې ښځې پرته له محرمه نشي کولای سفر وکړي، خو د همدې ادارې نارینه ماموران ښځې نیسي او هغو زندانونو ته یې لیږي چې نارینه یې ساتنه کوي. لومړی به دې ته کتنه وکړو چې د طالبانو د امر بالمعروف اداره کله جوړه شوه. که څه هم طالبانو په 1990 لسیزه کې په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د امر بالمعروف اداره درلوده، خو دې ډلې په افغانستان کې د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته په 4مه اونۍ کې د 2021 کال د سپتمبر په میاشت کې د خپلې کابینې د غړو نوملړ اعلان کړ. هماغه مهال په وزارتونو کې د ښځو وزارت نه و او ځای د امر بالمعروف وزارت نیولی. د دې ادارې مشر څوک دی؟ د دې وزارت مسؤلیت د خالد حنفي په نوم یو کس ته سپارل شوی. هغه کس چې د خپلو افراطي مذهبي نظرونو له امله ډیر مشهور دی. نوموړي یو ځل په یو غږیز پیغام کې چې له خپل وزارت خپور شوی و، حتی د ښځو لخوا د ښځو د غږ اوریدل منع ګڼلی و. همدارنګه یو بل غږیز پیغام چې دته اړوند ګڼل کېده او رسنیو ته راوتلی و، ظاهرا حنفي د دینی عالمانو په یوه غونډه کې انسانان د غلامانو په توګه یاد کړي وو او ویلي و چې په شریعت کې فردي ازادي نشته. په دې غږیز پیغام کې نوموړي د نجونو لپاره د عصري علومو د زده کړو مرکزونه د آزاد ذهنیت د ترویج مرکزونه بللي وو، چې په باور یې ښځې هڅوي چې د پلار او ورور په ګډون له نارینه‌و پرته په خپلواکه توګه ژوند وکړي. د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکو د واک کړۍ څومره پراخه ده. د طالبانو امر بالمعروف وزارت نږدې 3 کاله له کوم ځانګړي قانون پرته فعالیت کوي، خو د 2023 کال د جولای په 11 د طالبانو عدلی وزارت د امر بالمعروف او نهي المنکر وزارت لپاره یو قانون نافذ او خپور کړ. هغه قانون چې دوی ته تقریبا پرته له محدودیت واکونه او د عمل صلاحیتونه ورکړي دي. دا واکونه د افرادو له بندي کولو څخه نیولې بیا د هغو سزاګانو تر اورولو او عملي کولو پورې رسیږي چې د ادارې پورې هیڅ اړه نه لري. خو کار دلته پای ته نه رسیږي. دا قانون نه یوازې د طالبانو غړو یا محتسبانو ته، بلکې عامو خلکو ته هم د مداخلې او د خلکو په اړه د پریکړې کولو واک ورکوي. د بیلګې په توګه د طالبانو د امر بالمعروف قانون په 20 ماده کې د ترانسپورتي وسایطو په اړه د محتسبانو د مسؤلیتونو په برخه کې د دې ډلې د محتسبانو په سپارښتنه موټر چلوونکي واک لري چې پرته له حجاب او محرمه ښځې موټر کې ونه لیږدوي. اوس د طالبانو د امر بالمعروف وزارت قانون تر کومه بریده د مذهبي ارزښتونو پر بنسټ ولاړ دی، او آیا د دې ادارې د کارکوونکو واکونه د مذهبي محتسبانو سره یو ډول دي؟ امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اسلامي امت او اسلامي ټولنې ځانګړتیا ده، خو طالبان لکه څنګه چې په نورو چارو کې افراط او تشدد کوي، همدغسې په امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې هم له افراط او تشدد کار اخلي. آیا د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په رښتیا هم هڅه کوي چې د امر او نهي لپاره کار وکړي؟ دلته څو اساسي ستونزې دي. یوه ستونزه دا ده چې یاد وزارت یا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مسلکي کارمندان نه لري. لامدې عمله په رویه او چلند کې سختی یا افراط ورڅخه کیږي یا عقده‌ای چلند کوي. دوهمه خبره ده، ډیری علما په دې باندې متفق دي چې په اجتهادي او اختلافي مسایلو کې انکار نشته دی، هلته امر بالمعروف او نهي عن المنکر نشته دی. او درېیمه ستونزه دا ده چې دوی په تجسس کوي، په داسې حال کې چې تجسس ناروا ده. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د خپلو فعالیتونو له پیل راهیسې په مختلفو بهانو سره په پراخه کچه خلک نیولي، خو دې ډلې د 2023 کال د اګست په 20 د خپل قانون له تصویب څخه 10 ورځې وروسته په رسمي ډول اعلان وکړ چې په تیر کال کې د غیر اخلاقي کړنو په تور له 14,000 څخه ډیر کسان نیولي دي. د طالبانو دا شمیرې د دې ډلې د امر بالمعروف وزارت پراخ فعالیتونه په ګوته کوي، ان هغه مهال چې ځانګړی قانون هم نه و. په 2023 کال کې یونما په یو راپور کې وویل چې د طالبانو دغه وزارت د بشري حقوقو د سرغړونو سربیره د افغانانو په منځ کې ویرې او ډار فضا رامنځته کړې ده. د یونما د راپور له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې دغه راپور په افغانستان کې د بشري حقوقو او اساسي ازادیو په سرغړونه کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت رول څرګند کړ. کارپوهان په دې باور دي چې د دې وزارت کار د شریعت د احکامو پر بنسټ د امر ورکولو او منع کولو په پرتله ډیر سیاسي دی. امر بالمعروف چی معنی؟ یک پولیس امر بالمعروف څه معنی؟
یو پټ مذهبي پولیس چې د ارزښتونو انسانیت او شرافت د ځپلو په ځانګړي ډول زموږ د خویندو د ځپلو لپاره کار کوي. آیا یوازې عام خلک مکلف دي چې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شریعت او قانون عملي کړي؟ بل بحث دا دی چې د امر بالمعروف قانون ماده حتی د طالبانو چارواکو لخوا په انتخابي ډول رعایت کیږي او له هغو مادو سرغړونه کیږي چې د دې ډلې په ګټه وي. د بیلګې په توګه په داسې حال کې چې د دې قانون پر بنسټ د محتسب د مسؤلیتونو یوه برخه دا ده چې مطبوعات مکلف کړي چې ځینې څیزونه خپاره نه کړي، لکه د ژوندیو موجوداتو انځورونه، د غرض له ټیپ او راډیو څخه ناوړه ګټه، د فلم او زیرو شیانو نه ساتل په موبایلونو کې. خو د دغې ډلې چارواکي له رئیس الوزرا پیل د بهرنیو چارو، دفاع، کورنیو چارو او یو شمېر نور وزیران تل په رسنیو کې ښکاریږي او د کمرو په مخ کې خبرې کوي. د امر بالمعروف وزارت د اقداماتو پایلې تر دې دمه څه وې؟ د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه د دغه وزارت د کړنو په اړه اندېښمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې ډلې د کړنو اغیزې د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر ښځو څه وې؟ ما بسیار موارد متعدد در سراسر افغانستان از مداخله موږ په ټول افغانستان کې د امر بالمعروف له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې د مداخلې ډیر زیات موارد لرل. د امر بالمعروف ادارې غیر قانوني کړنې چې د پولیسو په توګه عمل کوي، خلک نیسي او نظارت خانه کې له پوښتنې او قانوني مراحلو پرته ساتي او پوښتنې ترې کوي. موږ ان د امر بالمعروف په نظارت خانو کې د شکنجې موارد هم مستند کړي. د دې ترڅنګ هغه موارد ډیر ټکان ورکوونکي دي چې د امر بالمعروف نارینه غړي، ښځې او نجونې په واټونو کې نیسي او له ځانه سره په زور او تشدد وړي، پرته له دې چې د هغوی کورنۍ ترې خبرې اوسي. زنها و دخترها را از روی جاده ها مثلا بازداشت میکنن و با خود میبرن بدون از اینکه خانواده ها مطلع باشن و با زور و با بسیار برخورد فیزیکی شدید و در کنار از د دې ترڅنګ په ښوونځیو کې زده کوونکي په ځانګړي لباس مجبورول او دا چې د لوړ قد لرونکو 11 کلونو نجونو ته ویل سوي چې ستاسې قد لوړ دی او مکتبونو ته مه راځئ، یعنی د ماشومانو، نجونو، ښځو او د ټولو خلکو د حقونو د نقضولو موارد. به خاطر که بسیار قد بلند هستن مثلا، یعنی موارد نقض حقوق کودک، موارد نقض حقوق زنان و موارد نقض حقوق فردی همه شهروندان